درخواست وکوم خپل ګران ملګري ارشد جان شاهکار ته چې راشي او د دې پروګرام باره کې څو خبرې اترې وکړي. ارشد جان شاهکار. ټولو نه اول زه ډېر زیات مشکور یم د ضمني حکومت او بیا په خصوصي توګه باندې دراني صاحب، احسان صاحب، د عزیز صاحب او د شاهد صاحب. پښتو کې یو متل دی، یو څادر د نیکۍ زوړ کړو که بیا ټول عمر بدي کوي نو خیر څوک ورباندې بد نه وي که نه. بل ځایګه بله شپه ما یو واقع کتل، یو انګرېز نو هغه وایي چې یو اوسۍ پسې تعزیز پیشي ونیوي چې کله هغه ځنګل ته ورسېده ماښام خپلو ملګرو سره مېلو شوه نو یوې ورته وایي چې د دې نه بچ څنګه رالې؟ دا خو نه منلو خبره ده. نو هغې ورته وویل چې یاره ما شاته نه دي کتلې، ما شاته ډېر ځله کتلي، ما به یو منټ ضایع کړی و، د یو منټ کې د کیلومیټر مزل کولی شم. په یو ځل کتو باندې لکه زما 2 سکنډه ضایع کېدل. که ما ډېر ځله شاته کتلي وو نو زما یو منټ به ضایع شو. نو ما شاته نه دي کتلې، زه ځکه بچ شوم او خپل منزل ته ورسېدم. دا خبره مې دې پورې وکړه چې نن تقریبا کال مخکې هم دا مشران راغلي وو، په دې میز او په دې حجره کې دغسې بلها سرټیفیکیټ هم پرتې وې، بلها ایوارډونه هم پراته وي. که موږ څه نه وې کړې یا مطلب زموږ ملګرو کې څه نه وې یا زموږ تحریک کې څه نه وو یا څنګه چې ما دا خبره وکړه که موږ شاته کتلي وو مخکې نه وو تللی، زه دا یقین سره یم چې نن به دا زموږ درانه مشران دلته نه وو ناست. د پښتو دا نړیواله ورځ دا کومه چې نن موږ لمانځو، د دې اعتراف ضمني حکومت هم زموږ کوي. موږ سره بلکل قسم په خدای کې لفظي نه وي چې د هغوی شکریا په کومه طریقه باندې ادا کړو. ځکه چې بلها دي نو پروګرامونه به کېږي شوي به وي. په اول خان رفته پښتو ادبي تحریک کله چې د جاسوسۍ په سطحه نو هم ځینې راغلي وو، دغه درناوي یې موږ له راکړو. کله چې خیبر پښتونخوا ته لاړو هم دوی راغلي وو، دغه درناوي یې موږ له راکړو. او انشاءالله که ژوند وي نو دا زما یقین دی، دا مزمل شاه کامران یو شعر دی، زما یقین دی چې جانان پکې ګټلی شمه، زه د الفت د مدرسې امتحان ځکه غواړم. زه ډېرې خبرې خو نه کوم، خو زه دا امید ساتم چې په 3 ځل راځي نو دا تقریب پر پاکستان په سطحې ډېره مننه ارشد جان شاهکار صاحب. امید ساته او ډاډه اوسه